الله ويل للمطففين تبعی دا آغا وزن کولو دا پارا و دا آغا طول کولو دا پارا الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم وزنوهم يخسرون کچرت دا زان دا پارا سا شید تلینو بیا دیری یہ او چی دا بل دا پارا کینو بیا کمی وی نو پا دیسی طلبانی طول کوئی چی آغا طلب برابری زم که دا یو ایتماو تا عملی کنو زمون معاشره بسمرا بدلیش خارج زمون معاشره سمر زیاده روان ده طول نا پا دی مسئلہ کی سمر زیاده دا حد نا زیاده آغا دا شعیب علیہ السلام دا قوم بیماری مکمل آبا تا تزنگ پا بازارونو کی ملاوی کی طلب خراب یا خودی یا بے پوری سے شیغ اوٹا کڑی پس طریقہ بولا وزن دیر کڑی یا بولا مخ خپل طرف تراڑوی دی ما یو پیر غوخ آغسته ده قصابینه انڈینو ناغه تا ما داوی ما غوخ بگوا چوری تلیکن موتی ما دا خود تلا خود تا زن تی خود نو منگ تا تسخی دا شای منگ تا را مخی تکنو چی منگ ایم وینو او با سڑای غصه شو او با غصه که ما تا سوی وی تا دی خپلی گیری تا گره و دی خبرو تا دی گره ما ولی گیری خسنی دی ویلی خو ما وی وی تا پا ما بانی بدگمانی وکڑو نما تا دا بدگمانی لار کولا وکڑی دا تلی مخی دی خپل زن تا خودی دا تا تلا ما تا کچی خو گورم کنه زرد پا اللہ قسم خورم چی آغا تلی بگی که نخواه دا زکی چی موتی ما تلا ما تلا دی خواه که زیب گورم چی تا سکی خواه دا که نخواه دا نو بیدی چی پا جاخه کی زر آغا تلی واپس تشکڑاو لکه چی بس زد سر ندا تلی دا کومو دا نو بیا پا که غوخ زیتی کرن بیا ما تا آغا تلیز مقام کرن موتی بیاوی ما تقولی خبا کی اس که زمان دکانی او زب که یو سامان تلمه یو سړی ما ته وایي چې تله ما ته مخامخ که زه رښتینی یم نو زه څه نه هېرېږم ولې خفه کېږم دا تله در وروی ګوره خو تا کې چل دی چې تا د تلې مخه دې ځان ته دا ناشنا ټول دی چې د تلې مخه هغه دوکاندار ته ده او څوک چې سامان اخلي هغه غریب هغه شي ولاړ دی دې تسي تلې دې چې کېښود وي برابر دي نو ما خو نه دي لیدلي چې برابر دي او دا ویډیوګانې نن سبا شوي دي پټې پټې خو نن سبا پټې کیمرې لګېدلي قسمه قسم چلونه ده زموږ په دې ملک کې د سبزو والا او د ګاډو والا کوي ته به ورله ځان له سامان غوره کړي او تیلۍ به ورله ورکړي دی به هغه تیلۍ داسې بندۍ را بندۍ لاندې ورسره نورې تیلۍ پرتې هغې کې یو راولي هغه هلته کښي تا له به یې کړي که ته بیا رالې د کور نه ودې وي چې دا خو ټماټر څخه و او دا نو هغه ورته وروره تا غوره کړي وو ما له دې را کړه ما تیلۍ وتړه نو به سړی ملامت هم یو نو دا خو ما به خپله کتلي قصابیان چې څومره دوکې کوي هلته تاسو ته ښه خبرې کوي تا به سترګې سلور کړي چې دی پکې چربي او دا شیوانه چې سره د دې څلورو سترګو به تا چوري ته کور ته راشې او پکې پرته د الله نه یره نشته چېرې الله به زما نه تپوس کوي د دې هر څه ویل للمطففین الله وایي تبعي ده دغه خلکو دپاره څومره سخته خبره چې دغه مهربانه باچا وایي تبعي ده بیا ما ورته مسله وړه ښکاري دا دلته زما عادت دی ګورې زه سپینې سپینې خبرې کوم په دې به خفه کېږئ نه زمونږ دې خوا او شا کې دلته په دې علاقه کې اکثر د ملګري دلته د رنګونو کاروبار کوي داسې ده که نه په دې رنګونو کې دوکې شته داسې دوکې چې تا نه به هغه د دنیا غړ دوکه به ځنې هیر شي کوم چې زموږ د پښتنو د دوکې دي ولیدي ډبی به جوړ کړي دا اصلي رنګ دی پای کې به دنه دیسي رنګ وایي دا خو ماشوم هم اوس کولی شي دا طریقه دا زړه شوي نه بلو زړه ته یو ملګري ده ووایي وایي په دې سعودیانو په دې عربیانو باندې اصلي رنګونه والي او بیا چې راځي نه هغه رنګ ډبي کې خو دنه تیلۍ پرته رنګ په تیلۍ کې راځي نه هغه تیلۍ ته دوی ځان سره ویسي او په هغې کې ورته دیسي کېږي ډبی خو حقه د سعودۍ چې راشي وي تا راوړه دیم بچو له رزق ګټي ګورې ښه د ځوان بچو له رزق ګټي بچو خېټې ته حرام اچي څه په دې بچو دې زړه نه خفه کېږي
کم بچی چې په حرامو لوی شي دی به دیندار دی به ستا عزت وکړي دی به تاله عزتونه جوړ کړي. بل حضرت یو قصه کوله وی په هغه سعودي باندې د دوی کمیشن چې دوکان نه څومره ډېر سامان لیدلی به پیسې ورکوي د څوک چې دا کار کوي د دیاړیمار. نو په هغه سعودي غریب باندې دنیا بالټیان راوغوښتو د اصلي رنګونو. سعودیان خو پیسې ورسره دي هغه غواړي وی اصلي شی ولګوه. نو ده به یې سجل کوو دا رنګ به بیا کم پیپ چې د اوبو هغه لګېدلی د باران د اوبو چې پکې وځي هغه پیپ کې به یې دا رنګ اړوه. عجیبه دا وه چې الله یې شرموي هغه پیپ هغه اوبه بهر نه وې وتې د سعودي به د کور کې کته وتې وې کور نه ګیر چاپېره کولاو ځای نه هغو چې پکې ګاډی ودرې حوش او دا دې ته پیپ کوشی و. سعودي دا رنګونه وي دا څه پیپ کې خو رنګ را روان دی. هغسې بر وخته کار دی وي کار مې خلاص کړی میه مې خلاص کړو. نو بیا د لاس نه نیولې کتې راوستو دا وګوره ته د الله نه وي نه یېرېږي ته ته څومره ظلم وکړو. نو بیا هغه کس وی سعودي وله بیا پیسې ورنه کړې د کار او ویزا. نو دا خو ډېر ښه سړی و چې صرف اسی چلو کو پیسې ورنه کړې دا خو ښه سړی و دا خو ډېر اخلاقي سړی و ډېر دروند سړی و. دا ضمیر یې مني او ته چې په کلي کې 2 کمرې کور جوړی نو هغه دیاړیمار ته ولاړې دا غریب نه که ټکې د سیمټو راولېږي نو ته به چغې وې دا راوچت که او چې پردی مال دی او مسلمان هر څه چې د عربی دی که انګریزی دی که مسلمان دی بلکې د کافر مال هم په دې طریقه دوکې نشي ورکوي. کافر چې سور کافر وي بیا دی دا مال کور ته ورېږي ښځې ته ووایي دې میاشتې له مې وایي 2000 در ولېږلي او دې له مې 3000 د الله نه یره وکوئ. په ناب طول کې کمی زیاتې مه کوئ د چا مال په ناحقه مه خورئ. الله به ستا په مال کې برکت واچي د هر ځینې به د باندې الله لارې راکوله وکړي. خو چې کله داسې دا دوکې دړاکې دې کولې که نه دوکې دړاکې والله که دله په دې پیسه پسې د مرګه پورې به ذلیله منډې وهي بېعزته نه به د دنیا په لاس راشي او نه به د عزت په لاس راشي او الله خو درته په غصه او غضب کې دی. خو دی ځکه چې ته هلته ناب طول کې کمی زیاتې کړی دی دروغ او دوکې دې ویلي